سلامونه هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د ډسمبر 14 2015 کال د په دغه ویډیو کې غواړم ستاسو هغو پوښتنو ته ځوابونه درکړم چې د امریکا د کیسونو په اړه دي، زیاتره د عیسوي په اړه دي. هغه کسان چې په افغانستان کې اوسېږي او د عیسوي کیسونه لري ډېرې پوښتنې یې کړي دي. یوه پوښتنه یې دا ده، دوی وایي چې کیر ټیم د دوی بایومټریک هم کړی و او میډیکل هم کړی و او دوی ته ویلي و چې تاسو منتظره اوسئ، کله چې تاسو نوبت راورسېږي د پرواز موږ درته ټلیفون کوو. دوی وایي چې تقریبا یو کال تېر شو چې دوی بایومټریک او میډیکل شوی ده، مګر تر اوسه پورې د کیر ټیم له طرفه کوم احوال نه ده ورکړل شوی. نو دوی باید څه وکړي؟ آیا د کیر ټیم لپاره منتظره اوسي که څه بل اقدام وکړي؟ ډېره ښه پوښتنه ده. نو کیر ټیم هغه ایجنسي وه چې له افغانانو سره مرسته کوله له 2021 نه را په دې خوا، تر څو پورې دوی خپل کیسونه درېیمو هیوادو ته منتقله کړي، اول ته خپله انټرویو ورکړي او له هغه طریقه امریکا ته راسي، ځکه د امریکا سفارت په افغانستان کې و هغه غیر فعاله وه. نو کیر ټیم چې دا په رسمي ډول د جولای 2015 کال کې خپل کارونه پای ته ورسول، ځکه دولت به بودیجه بنده کړله او له دې نه وروسته له چا سره مرسته نه کوي. که چېرته کیر ټیم له تاسو سره مرسته کړي او یا هم ستاسو کیسونه اپروو وي او په افغانستان کې یاستئ، نو تاسو کولی شئ خپل کیسونه هغو هیوادو ته منتقله کړئ چېرته چې د امریکا سفارتونه پکې فعاله دي. د مثال په ډول تاسو کولی شئ خپل کیس د امریکا سفارت په پاکستان کې اسلام آباد کې چې هلته منتقله کړئ، د امریکا سفارت په نوي ډیلي هندوستان کې چې هلته منتقله کړئ، یا هم تاسو کولی شئ خپل کیس سعودي عربستان، رواندا، تاجکستان او ازبکستان او یا هم نورو هیوادونو ته چېرته چې د امریکا سفارتونه فعال دي او کیسونه قبلوي، کولی شئ هلته خپل کیسونه منتقل کړئ تر څو هغوی د تاسو لپاره انټرویو سکیجول کړي او تاسو خپل میډیکل تکمیل کړئ او انټرویو ورکړئ او له هغه طریقه بیا کولی شئ چې ویزا ترلاسه کړئ او امریکا ته راسئ. نو چې ویزا هم ترلاسه کړه، تاسو کولی شئ په خپل لګښت راسئ او یا هم کولی شئ چې IOM لپاره درخواست وکړئ، هغوی در سره مرسته کوي او پرواز درته برابروي او امریکا ته راولي. او که چېرته تاسې مرستې ته ضرورت لرئ چې خپل کیس درېیمو هیوادو ته منتقله کړئ، د DS260 یا DS360 په اپلیکیشنو کې هم در سره مرسته وشي، نو تاسو کولی شئ زموږ له دفتر سره په 510 950 14 شمیره اړیکه ونیسئ. نو زیاتره وخت کې د وخت د کمښت له امله موږ نشو کولی ټولو ټلیفونونو یا پیغامونو ته په وخت سره ځواب ورکړو. نو کله چې اړیکه نیسئ خپل پیغام پرېږدئ، نو چې کله نوبت راورسېده موږ بېرته درته ځواب درکوو. ښې چارې.